موږ ته به استادانو یو قصه کوله، ویل به چې یو سړی او د ښځه وه او دا ښځه ډېره چلناکه وه او دا یاربازه وه، سړي به یې ساتل. نو دې غوښتل چې د خپل خاوند نه خلاصه شي او د نورو خلکو سره یارانې شروع کړي. نو ورځې تېرېدې دا ښځه سړي ښځه چې وه دا به روزانه تلله زیارت ته. نو دې ښځې داسې عقیده وه چې زه به زیارت ته ځم او هلته به سوال کوم، الله تعالی به زما سوال قبول کړي او زما دا خاوند به په دواړو سترګو ړوند شي یا به مړ شي او زه به ترېنه خلاصه شم او د نورو خلکو سره به مې یاراني. نو روزانه به دا زیارت ته تلله او ځان سره به یې تحفې اخیستلې، هغه به یې خلکو ته ورکولې او سوال به یې کولو چې پیر بابا زما دغه یو سوال د الله جل جلاله نه وغواړله او دا به الله تعالی ته وسیله کولو. ویل به یې چې پیر بابا زما دا خاوند په دواړو سترګو باندې ړوند کړي. دا سوال به یې روزانه کولو. نو دې خاوند به ترېنه پوښتنه کول چې وښځې چېرته روانه یې چې روزانه ته ځې او د کور نه وځې؟ نو دې ښځې به ورته بهانه کوله، کله به یې ورته ویل چې د همسایه کره ځم، کله به ورته یو ځای بل ځای ښودلو، خو په یو بهانه به د کور نه وتله او هلته به زیارت ته به یې ځان رسولو. چونکې دا خبرې خو په شریعت کې شته نه چې ته به هره خبرې ته به زیارت ته ځې، مونځ به کوې، اودس به کوې، د الله تعالی نه به غوښتنه کوې، اسماء الحسنا نیک اعمال به الله جل جلاله ته پیش کوې او بیا به نیکان صلاحات دا به الله تعالی ته پیش کوې. خو د دغې ښځې همدغسې عقیده وه، دې به روزانه د زیارت ته تلله او سوال به یې کولو چې یا الله زما دا خاوند په دواړو سترګو باندې ړوند کړي. دا به ویل. نو یو ورځ ورپسې دا خاوند پټ پټ لاړو چې دا ښځې مې چېرته ځي، کله وایي چې همسایه کره ځم، کله وایي یو ځای، کله بل ځای، خو درک یې معلوم نه دی. خو چې خاوند ورپسې شو ګوري زیارت ته لاړه او هغلته همدغه سوال کوي چې پیر بابا یا الله د دې پیر بابا په خاطر زما دواړه سترګې ړندې، زما د خاوند دواړه سترګې ړندې کړي. دا سوال به یې کولو. خاوند پوه شو ښه ته دې دپاره دلته زیارت ته راځې. نو په دې وخت کې چې کله سبا شو او په سبا باندې دا ښځه بیا د کور نه وتله، نو خاوند ورته چېرته ځې؟ وایي د پلانۍ هغه همسایه کره ځم. ښځه ډېره ښه ده. د خاوند د ښځې نه په منډه منډه مخکې راورسېدو زیارت ته راغی او هلته په زیارت باندې چې کومه ټوټه هغه شنه پرده یا څه شی پروت وي په هغې کې ځان دننه کړو او پټ شو پکې. کله چې هلته پټ شو دا ښځه زیارت ته راورسېدله او سوال یې وکړو چې پیر بابا زما دا یو سوال خو قبول کړي د الله په درګاه کې، د الله ته سوال وکړي الهه زما دا سوال قبول کړي، دا پیر بابا درته وسیله کوم چې زما د خاوند دا دواړه سترګې ړندې کړي. چې اواز یې وکړي چې پیر بابا، هلته یې خاوند پټ و. نو ویې ویل چې څه شی وایي؟ دا ښځه خوشحاله شوله. ویې ویل چې نن خو دې راته اواز هم راکړو، روزانه به چې درته راتلم اواز به دې راته نه راکولو، نن خو دې اواز هم راکړو. نو دغه خاوند دې د دې پردې نه شاته ورته اواز ورکوي چې وایه څه شی مطلب دې دی، څه شی غوښتنه کوي د الله نه؟ نو دغه ښځه ورته وایي چې زما د الله نه دا سوال دی چې زما د خاوند په دواړو سترګو باندې ړوند شي. بس دې خاوند یې ورته ویل چې په کور کې دې غوا شته؟ دې خو خبر و که نه چې په کور کې غوا لري او دا غوا چې دی که نه دا سور رنګ هم لري. وایي و شته. وایي د سور رنګ والا غوا، وایي اوس سور رنګ والا غوا شته. وایي داسې کار به وکړې دا غوا به چې دی په خپل خاوند په لاس باندې حلاله کړي او دا به 3 ورځې په خاوند باندې وخوري او په 3 ورځو کې دننه به ستا خاوند په 2 سترګو باندې ړوند شي. نو ښځه ډېره زیاته خوشحاله شوه چې دا خو اسانه کار دی، یو غوا ده او دا په خاوند وخورم او نور به چې دی پروګرام به جوړي او سړي به راځي. نو په دغه وخت کې دا خاوند چې دی دا کور ته ورسېدلو او ښځه هم کور ته راغله. کله چې دا خاوند کور ته راغی لاول د ښځې نه راورسېدو په کټ کې ناست دی، دا ښځه یې راغله او ډېره زیاته خوشحاله ده او دستي چاړه راواخیستله او د ښځې خاوند ته وایي چې دا چاړه واخله او دستي دا غوا لاله کړه. ورته خیر خو دی ولې غوا لالی؟ وایي بس پرېږده زړه مې شوی چې بس دا د الله د رضا دپاره قرباني کوم، یا لالی کړه. هغه ورته مه کوه ښایسته شیدې کوي، بچي به راته پیدا کوي، نه لالی کړه او دا به زما باندې ډېر زیات ګران وي. خاوند ته دا به زه ټوله په تا خورم. ورته یې ښه بس خاوند یې زړه کې ګوړې ماتولې ور منډه یې کړه او پس یو چاړه یې پرې راکش کړه. غوا خو هسې هم د ښځې وه په ده پې زړه ونه سوځولو، بس غوا یې حلاله کړه. چې حلاله یې کړله که نه بس هغه یې ټوکړې کړله او غوښه یې ترې یو طرف ته کړه او ډوکې بل طرف ته. نو بس دا یې پخه کړله او 3 ورځې په خاوند باندې وخوړله. کله چې په اوله ورځ خاوند غوښه وخوړله نو دې ښځې ته وایي چې وښځې په دې سترګو مې لږه تیاره ورځ دا ولې؟ وایي خیر دی پروا نه کوي، غوښه به دې زیاته خوړلې لږه کمه خوره که نه د الله بنده چې غوا دې پوره وکړه نو ته ورته هم سم پرلت دې ووهلو. نو چې کله 2مه ورځ شوه او غوښه یې پرې وخوړله که نه نو بیا ورته وایي چې وښځې د تیاره خو لږه نور هم زیات وشوله، اوس څه وکړم؟ وایي خیر دی ګزاره کوه بس الله به خیر پېښ کړي. بس چې کله 3مه ورځ شوله ده خو چل جوړ کړی او 3مه ورځ چې غوښه وخوړله وایي ښځې وایي سترګو بیخي کار پرېښودلو، تکه توره تیاره شوله یو شی نه وینم. وایي رښتیا وایي؟ وایي زه بس نور خو هسې د نور څه کار نه داسې کار وکړه چې سترګې دې کار نه کوي او څه شی درته ښکاري نه، نو یو لرګی واخله او دا چرګان شړه را شړه د دروازې مخ ته کښېنه، په دړندو خو دا کار یې که نه نو ته به نو څه کار موږ ته وکړي؟ ښه دا هم خبره ده. وایي سم کوتک راکړه نو چې بس چرګان شړم را شړم. ښه صحیح ده. سم کوتک یې واخیست او دروازې مخ ته کښېناسته. زمونږ استادانو به قصه کوله به دا ښځه خو یاربازه وه او سړي به ورته راتلل. نو یو سړي ته اشاره وکړه چې راځه سړی په خبر ګړون دی. نو چې سړی څنګه رادرنه کېږي دی
دا لرګی چې کې ډب سړي ته سر ته راواچوي، سړی هغلته راسملي او بس په هغه ځای کار وشي او مړ شي. دا ښځه ورته وایي تا خدای تباه کوي. ولې؟ وایي کولنګي چرګ دې مړ کړو. دا خو کولنګي چرګ دې مړ کړو. وایي ښځه موږ ته څه پته، موږ کوي بس دا ما شړلو را شړلو، د خو په سترګو جوړ دی، ړوند خو نه دی، سړي ګوري. بس په سبا باندې بل سړي ته اشاره کوله. هغه سړی چې وایي چې کوم مړ شو ځان ته جنجال نه جوړولو، هغه یې دننه کو په کور کې یو طرف ته پټ کو. په بله ورځ بل سړي ته اشاره کوله چې راځه سړی ړوند دی څه ویني نه. بس په دې وخت کې چې هغه سړی په څلورو پټ پټ روان دی، ده بس تیار لرګي ته ورته جوړ شو، بس درب شو. سړی بیا په سر وهلو، وایي چې خدای تباه که، دا خو د هغه اصیل هغه کورنی چرګ دې ووهلو، هغه دې مړ کړو. موږ ته څه پته وه چې دا خو کورنی چرګ دی، ما خو چرګان شړل. وایي ښځه صحیح ده. دا ښځه لاړه پټه، دغه سړی را دننه کړو، یو طرف ته کېښود چې جنجال جوړ نه شي چې دلته مړي کېږي. په بله ورځ بل سړی راغی، د هغه نه هم دغسې درز جګ کړو، درې څلور سړي مړه کړل. چې کله یې مړه کړل نو ښځې ته را دننه شو چې خدای تباه کړه، زه په سترګو ړوند نه یم، زه جګ جوړ یم، ما دا هغه پیر بابا ته چې ته هغه په پرده کې زه وم، او ته دومره مکرجن یې، ته دومره دوکهباز یې، او ما دې غوښه هم ټوله وخوړله، دا چل در سره ګوره بیا ما وکړو. او دا خاوند چې و علمای کرام فرمایي دا ګوره ملا و. نو ځکه د یوې ښځې د یو ویښته نه لاندې یو مکر وي، او بیا علما وایي چې د یو ملا د یو ویښته لاندې د یوې ښځې مکر وي. تاسو سوچ کوئ چې د ملا ته بیا څومره چلونه ورځي. ګوره دا خاوند ملا و. نو خاوند او د ښځې په خپل منځ کې سره بحث شو. د ښځې ورته وایي چې نور جنجال به بیا وروسته سره ګورو، دې مړو سره څه کوې، څلور پنځه مړي دې راته کور کې اچولي، دې سره به څه کوو. وایي زه خیر دی ما ته یې طریقه راځي. وایي زه صحیح ده. نو په دغه وخت کې یو سړی راوغوښتلو په پیسو باندې، په کرایه باندې. وایي موږ به تا ته پیسې درکړو، دا سړی ویسه او سیند ته یې خطا کړه چې څوک دې ګوره ونه ګوري. ښځه صحیح ده. نو چې کله سړی راغی پټې دا سړی په بوجۍ کې ورته واچولو او پیسې ورکړو چې ګوره څوک در باندې خبر شوی، بېغمه شه، خبرېدی به نه شي. بس دی ور په شا کړو او سیند ته یې خطا کړو. کله چې لاړو بېرته راغی، وایي سړی دې خطا کړی و. وایي څنګه دې خطا کړی؟ دا دی بیا راغلی دی، سمې ور خطا کړې، که ورته بل مړی رامخته کړی. وایي سمې ور خطا کړې که نه؟ وایي ښځه صحیح ده، سم به یې ور خطا کړم. نو دا ځل چې دی که نه بیا ور خطا کړو. چې څنګه بیا راتلو، وایي سړی دې ور خطا کړی و. وایي دا دی بیا راغلی، درېیم ورته رامخته کړی. وایي دا خدای تباه کړه، څنګه مړی څنګه راځي؟ ما خو ما سیند منځ کې خطا کړو که نه. وایي سمې ور خطا کړه، هغه منځ ته یې ویسه، د پول نه لاندې خطا کړو. ښځه صحیح ده. نو څلورم او درېیم پې مې وړلو، خو چې کله یې څلورم پې وړلو، وایي سمې منځ ته ور خطا کړه چې بیا را نه شي. وایي بېغمه شه. نو دا سړی چې کله سیند خوا ته تللو که نه، چې ګوري یو سړی په سیند کې لامبو وهي، نو دا ورپسې خېزل ښه اته یې چې راوځي، هغه سیند کې کوم سړی هغه باندې راباندې کړه، هغه یې هغلته پسې مړ کړو. بیا بل سړی کتو چې راوتو، اکالي مینځل د سیند په غاړه. وایي ښه ته اکالي مینځې، هغه یې د سیند په غاړه چې تخته کو مړ کړو، هغه یې ورخطا کړو چې ته هم راونه وځې، چې ته کور ته راشې تا راباندې راوړې. نو په دې کې دا ټول سړي پرې تخته کړل. نو موږ ته به استادانو ویل کله نه کله ورسره خوشطبي هم کول چې طالبانو چې د ښځو سره ګزاره کوئ، دوی ته ډېر مکرونه او چلونه زده